زی بلا اوجړولم دا بنیری درد او کرب هم محسوس کا رحمان بابا شعر دی هغه وایي چې دا دستور دی چې له درد از بیرګې خیږي ګنې سو د رحمان د شاعرۍ نو د درد نس بیرګې خیږي او ما چونکه دغه کیفیت ما دغه درد ما په دوه کرته لیدلی دی زما دوه میندې وي او زما چې کوم خلک ورته میره مور وایي نو هغه په هغې باندې زه ډېر زیات مین وم او هغه په ما ډېره مینه وه او هغې ته به ما مور وي خپلې مور ته به مې بابي وي نو وار په وار زما هغه میندې ما د هغې درد او کرب لیدلی دی نو تاسو سره یو خاطره شریکوم بیا خبرې نورې کوم چې په اسلامیه کالج کې په آر ایس واټ کې چې کله هلته استاد وم د خپلې مور د مرګ په تقریبا 2-3 میاشتې پس زه ناست وم په کټ کې او دې کې چې کوم دی نو ما له یو زلمي لیکچرر ملګري چې دی نو اخبار راړه په هغې کې چې دی یو جهاز چې دی هغه د حادثې سره مخ شوی او په هغې کې یو سړی و جنید جمشید هغه پکې هم شهید شو او دوه پکې لا د هغې تصویرونه یې ورکړي چې د جهاز کومې قرباني وي څه ته چې ایئر هوسټس وایي ما جنید ته هم وکتل خو چې ما هغه لوڼو ته وکتل نو زړه کې مې دا خبر راغله چې دې بچو به ځان دې دپاره سنبال کړی چې زمونږ دا نوکري دا خلک زمونږ نه خوشحاله شي او دوی ته به مجبورا خندلي ومي چې د خېټې دوزخ په هغه پیسو باندې ډکو کم کار چې مونږ دلته کوو او دا چې کله سوسي دا تیاره یا دا جهاز چې کله الوته نو چې هغه بچی ومه د سوره درد او کرب نه تېره شوي نو ما لکه د ماشومانو وژړل ډېر زیات چې کله هغه زلمي لیکچران راغله نو هغې ته ما ویل تاسو ځئ ما تاسو ما پسې ور بند کړي ځکه چې هغه ورځو کې زما مور وفات شوې وه او ما زه سوچ کوم چې لکه زه په سپینه ګیره باندې د مور کم د هغې د جدایۍ کم درد او کرب زه د کم دغه سره مخ کړی وم د کم ذهني درد او کرب سره او د زړه د درد سره او په هغه ورځو کې زه داسې شوم چې تقریبا د مور د مرګ نه 6 میاشتې پس ما په لومبي ځل باندې ټلویزیون ولګو نو په هغې کې وږمه بیبي او ماجبین بیبي چې دی نو یو سندره هغه یې ویله چې راشه جانانه ورځ دې دنده سبا به نه وي دیدنونه کله چې دې ځای له راورسېدل چې راشه جانانه ورځ د دې دنده سبا به نه وي دیدنونه او راشه جانانه کشتی ډوبېږي په تخته ولاړه یمه راشه جانانه نو ما ته هغه وخت یاد چې زما مور په کټ پرته وه د هغې مړی او زما پلار یې وله را روان نو تاسو یقین وکئ چې زه هغه کیفیت اوس هم شاید چې د ټکو لمن دوره پراخه نه وي چې زه هغه کیفیت په هغې کې ځای کړی شم او زه تاسو ته هغه درد او کرب بیان کړم ځکه چې ما تېر سهار ژړلي وو چې زما کور والا راغله کمرې ته نو چې سندرې ته وکتل نو ما ته وی چې یا سړیه ته خو سندرې ته ژاړې ما هغې ته ویې ته بهر لاړه شه ما لږ یوازې پرېږده نو زه ګڼم چې د مور جدایي ډېره لویه دا ډېره لویه خلا ده ځکه چې د مور په صورت کې خالق د کائنات انو دا انسان چې دی دا په تخلیقي عمل کې شامل کړی دی انسان په تخلیقي عمل کې خدای پاک په اعتباري شکل کې مور د تخلیقي عمل عیسی ګرځولې ده نو زه د ده هغه درد او کرب هم ډېر زیات و هسې مونږ اوس په زړه نري یو بوډاګان شوي یو نو د دې وجې نه زه پکې د بعضې زلمو وژړولم د دې مطلب دا دی چې داسې شاعري مو هم واورېده اکثر زه دا خبره کوم چې دا د کیټ یو کتاب ورته ووایو چې هغه وایي جان کیټ چې کوم د انګریزۍ یو ډېر لوی شاعر تېر شوی دی په ځوانۍ کې مړو هغه وایي چې in the cave of melancholy the goddess of grief and joy dwell side by side هغې مطلب دا دی د بچو دپاره چې وایي چې د غم د هغه په افسردګۍ او د غم په غار کې خوشحالي او غم چې دی دا شا په شا ولاړ وي نږدې موږ هم متل کوو چې غم او ښادي رو رخ دي نو شعرونه موږ واورېدل پس شعرونو کې درد مو کرب مو د وطن درد مو او د دې سره سره پکې رومان هم مینا محبت پکې هم او موږ د ټولو شعرونو ډېر ښه خوندونه واخیستل تاسو هم ډېر ساعت ناسته کړې ده زه ګڼم چې د پښتو شاعري چې ده انو دا داسې ده چې په دې کې د اول نه د امیر کروړ نه او د پیټ نیکه نه راواخلې د روحاني شاعرانو پورې د
میرزا خان انصاری غوندې چې د نن نه تقریبا 9.5 کاله مخکې هغه وایي میرزا خان انصاری د بایزید انصاری نوسی دی هغه وایي چې کامونه په جهان کې تار په تار دي فقیرانو په خپل ذات کې دي پیرلی او د مسکین سره د هیڅ چا سیال نشته چې چې کړه د تلې وړاندې دي تللی او اے میرزا خپل صورت په نظر کا امر نه پارچا باندې راغلی نو د پښتو شاعرۍ کې سونه کاله مخکې هم دا خبره موجود ده چې مسکینانو او فقیرانو په خپل ذات کې کامونه را یو ځای کړي دي د وحدت کوشش کړي دي او بیا په دې شاعرۍ کې خوشحال بابا هم شته په دې شاعرۍ کې د رحمان بابا روحاني سندرې هم شته او د خوشحال بابا د ژوند او د کام درا بیدارولو او د ژوند د ویشلو سندرې هم شته چې کاسمان د زمری په خله کې ورکا د زمری په خله کې مپرګ د همت او چې غټې پسې وهې پلاس په درشي چاوي دا چې په دریاب کې ګوهر نشتا او په دې کې د رحمان بابا غوندې د روحاني شاعر داسې سندرې هم شته چې هغه وایي چې د رحمان نظرګې یوړ هغه جنو چې ویملای د وخت په دود نه رہے او هم نغمې کاندي هم نغمې کاندي هم رقص کاندي هم خاندي د رحمان په شعر ترکي د پاګرام او په دې کې داسې شاعري شته د رحمان بابا چې هغه وایي چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانای اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی نو دا شاعری دی کې د شلمې صدای د خدای خدمتګار تحریک د خېټې نه چې کم 8 راوته ده کوم شاعری راوته ده هغه په دې کې موجود ده چې هغه شاعرانو هغه دیوانو دی باچا خان بابا په مشرۍ کې په سرپرستۍ کې امید آزادۍ جنگ کړی دی امید شعرونه ویلي دي امید داسې ډرامې لیکلي دي چې کلی په کلی باغه ډرامې سټیج کې دي په اوتمانزو کې به غټه مشاعره وه او هغه ډرامې هغې کې به د ازادۍ د حق پرستۍ او د ظلم او د زیاتي په ضد باندې ډرامې پیش کېدي او هر ځل به چې ډرامه پیش شوه نو ډرامه لیکونکي او ډرامه اداکاران چې نو هغه ټول به پیرنګي جیل ته بوتلل نو د دې په دې خېټه کې د دې پښتو په دې خېټه کې هم رومان شته او پکې چې د رزم شته پکې بزم شته پکې شوخي شته پکې مستی شته او په دې کې دومره زور خدای چولې دی په دې پښتو شاعرۍ کې چې زمونږ ولسي سندرې چې دي هغه زمونږ ټپي چې هغه د هندستان او د پارس د ډیرو لوی لوی شاعرانو نه مخکې زمونږ خلکو داسې ټپي ویلي دي زمونږ نالوستو زنانو چې تاسو وګورئ زمونږ ژوند ډېر ګران دی زمونږ اوس خو لکه بل شان هم دی د زمینداري او د کار کلي ژوند او د مزدورۍ ژوند هم ډېر ګران نو زمونږ ناڅاپه بچا په پټي کې ټپه وکړه په غوږ به لاس کېښود چې زما د عمر سره سمه میراث چې غمه په خندا دې تېروم داسې بچی دین ناڅاپه یو جینۍ په سخر کړه په خپه وه پلار بچی دینو یو بوډا سړي ته ورکړې وه ناڅاپه به هغې جارو وهله یا به یې نور څه کار کوه یا به یې میچن اوړوله او ناڅاپه به یې ووي چې زما بیبي دادا ته وایه خوشحاله نه یم له ناکامه ژوند کومه نو په دې شاعرۍ کې د دې بیک بون چې دی د دې د شا ډوکی هغه زمونږ هغه ټپي دي هغه کاکړي غاړې دي هغه سندرې دي هغه بابولالي دي هغه چغار دی هغه ساندې دي هغه سندرې دي هغه غږونه دي چې د دې شاعرۍ په بیس کې پراته دي تاسو سوچ وکئ چې د موږ چې هلکانو دا ما ډېر ځله دا خبره وکړه نو یو بلا سندرې د هندوستان د فلمونو مشهورې وې یو سندره دا مشهوره وه چې بهار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے په وجنتی مالا باندې پچرای شو او دک سندرې نه 50 کاله مخکې ګلستان بابا دا ویلو چې د خاپیرو د باغ مالیارا زما آشنا راځي د خاپیرو د باغ مالیارا نو اوس دا دی کنه چې تاسو وګورئ چې دک خبره زمون ګلستان بابا دا دغه شاعر نه په څو چند زیاته نازک خیاله سره کړی دا نو زمون په شاعرۍ کې زمون په فن کې په دې کې زمون ژوند شته په دې کې دام شته چې پس د مرګ د عزم د خوشحال د خاطر جزم یا نیول مخمقیتا یا مغول سره رزم او په دې کې دام شته چې بندوبست د کائنات په خبرو یو تر صد صدقه شسل تر زرو په دې کې دام شته چې رحمان بابا وای شاعر ته وای چې اے رحمان د بلبلو جبس دکا پس تاغي په صفت د ګلندام شه
نو دی کی چې د هر دی کې د حمید بابا غوندې نازک خیاله شاعران دي چې حمید بابا وای چې معیار د خوب ویښ نه کړې نسیمه ګوره الو زپرو په تلتب او دا هم وای چې په جړا مې سه خور په خندا لاړ شي لکه په جړا مې هس خور په خندا لاړ شي لکه پاڼه د ګل ما تکړي باران شوخ تاسو دې شاعرې ته وګورئ چې دا 300 کاله مخکې د مومندو په سیمه کې یو شاعر دا وایي او صرف دا نه دی چې یو لکه علي خان راواخله نو هغه وایي د کوڅې ګوټ په دې پرې نکدم رکیب ته اپری دیش مغول ته خیبر نیسم مزاحمت ته وګورئ او دې ته وګورئ رحمان علامہ اقبال وایي چې جس کیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی اس کیت کے ارخوش گندم کو جلا دو او زمونږ علي خان بابا د اقبال نه یو نیم سل کاله مخکې وایي چې نه چې بې آب بې غربته پکې اوسي هغه ځای کې د وطن شي مې وینه اقبال وای چې ډوډۍ پکې صرف دی رہی دی وای چې نه چې بې آب بې حرمته پکې اوسي هغه ځای کې د وطن شي مې وینه او چې مدام د کابل پن په سر وي که د خوص سختن شي مې وینه او که په جیبي دلا ښه خوراک څوک درکا چې لمن دی اغوستن شي مې وینه او یار اشنا چې کبرجن شي مې وینه چې بې پته پت لمن شي مې وینه نو زه دا وایم چې دا شاعران چې دي دا د هغې شاعرانو وارثان دي دا زمونږ د کلتور زمونږ د ژوند جواک زمونږ د مافیت د دې روح اثر د تقاضو سره سم دا زمونږ د کلتور کسټوډین دي محافظ دي زه دوی ته دا درخواست کوم چې تاسو شاعر چې دی دا انسان هم دی او دا د معاشرې د ټولو نه زیات حساس او پوهه سړی دی نو دی چې کله شعر وایي نو دغه وخت خدای دغه په کیفیت کې وي د څه چې مونږ وایلی شو د یو خاص قسمه الهامي کیفیت کې وي او د لاشعوري توګه باندې شعر وایي خو شاعر ګوره غیر شعوري نه لاشعوري شعر وایي تخلیق ډیلیوري چې کېږي نو دا د کنټرول کې نه خو د تخلیق نه مخکې دی باشعوره انسان هم دی نو دی چې د خپل کام دردونه لکه څنګه چې پروفیسر کیپ وایي چې د بر صغیر صوفیا چې صوفیا کرام د هغې یو لاس په د ولس په نبضو او دویم لاس په د حالاتو په تقاضا باندې نو شاعر هم پکار ده چې د خپل کام دردونه او مسلې ورته معلوم وي بس زه خپلې خبرې په دې ختموم صرف مشاعره نو یو دو درې هایکوګانو به تاسو سره شیر کړم او بیا به ځم هایکو ده چې سوال چې پیدا شي نو جواب پیدا شي سوال چې پیدا شي نو جواب پیدا شي دا یوې زوی بلې پلار وګڼه د ابتدا او انتها کیسه ده او د دې سړي د سرزورۍ ته ګوره د پاک الله دغه سپېڅلی دین د دې وړوکې دنیاګۍ نظر او زما او ستا دغه د مینې رشته دا کور والا ته مخاطب دی زما او ستا دغه د مینې رشته د دنیا ټول تراخه خواږه ترې نظر د ګناهکار پکې ثواب وګرځي او د هوادور ازلی بدبخت د ادم زوی در تسپکوري دې ته هم نه ګوري پیدا لچا دی او سپین ته خو سپین ویل آسان کار دی تور ته بجانه تور ویل غواړي دلته د نر او ډیش پته لګي او سپین ته خو سپین ویل آسان کار دی تور ته به تور ویل تور ته به تور جانه ویل غواړي دلته د نر او ډیش پته لګي چې انسانان کینې خبرې کوي څاروي چې مخ شونه جنګونه کوي اوس د مرضي ده چې ته څه جوړېږي چې انسانان کینې خبرې کوي څاروي چې مخ شونه جنګونه کوي اوس د مرضي ده چې ته څه جوړېږي او چې د زردشت روحانیت بایلو چې د بودا بابا نیت چې د بودا بابا نسبت بایلو اوس د په یو بل لګوي چپونه او چرې به هم په مخ کې لاړه نشي د چورلندي غوندې په ځای به چورلي کومه ټولنه چې تنقید نه زغمي
او زمونږ چم تبا د ورځې راځي زمونږ کوڅه کې بچولې خرڅوي جانان مې ستا د مینې زور ګورم او اخیری دا چې زما د ژوند هر یو پل ملګري نن درته ښه په جار اقرار کوم زبې له تا نه یو نیمګړی صورت او پښتونه بس دی که نه پوه شو پښتونه بس دی که نه پوه شو ته به تر څو د بل په لمس باندې په خپل وجود باندې نوکارې راښکې ډېره مننه اسلام Muy bande,